بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او صحت جامع وي. په دغه کلاس کې موږ تاسې د پایتان پر انهریټنس باندې خبرې کوو چې موږ تاسې څنګه کولی شو په پایتان کې انهریټنس امپلیمنټ کړو. انهریټنس لومړی به وپېژنو چې انهریټنس کوډینګ داسې یو شکل ته وایي چې هغه موږ تاسې یو کلاس جوړوو، بیا له هغه کلاس څخه نور سب کلاسونه په وجود راوړو. یعنې دغه سب کلاسونه چې دي یا چایلډ کلاسونه چې دي هغه د دغه فرنټ کلاس یا سوپر کلاس ټول خصوصیات ځان ته اخلي. په ریل لایف مثالو کې موږ تاسې عیناً د میراث موضوع ده. کوم وخت چې یو پلار وفات شي نو د هغه زامن یا د هغه اولاده د دغه پلار په دنیا کې تصرف کولی شي، یعنې هغه ټوله دنیا یې په میراث ورپاتې شول. یعنې دوی دغه د پلار دنیا په خپل منځو کې ویشلی شي یا یې تصرف کې کولی شي او یا هم مصرفولی شي، چې هغه د هر یوه بیا په اسلامي شریعت کې ځان ته برخه معلومه ده. نو انهریټنس هم که لغوي معنا ته وګورو دا میراث ته وایي، خو په پروګرامینګ کې انهریټنس داسې یو میکانیزم ته وایي چې هغه موږ تاسې کولی شو یو مین کلاس جوړ یو سوپر کلاس جوړ کړو، بیا نور سب کلاسونه جوړ کړو چې دغه سوپر کلاس ټول خصوصیات، وریبلونه، میتډونه، ابجکټونه دا ټول ځان ته انهریټ کړي، یعنې کولی شي چې دا خصوصیات ولري. ګټه یې دغه ده چې په پروګرامینګ کې چې موږ تاسې لپاره د کوډ ریوزابیلیټي ده. یعنې مثال موږ نه غواړو چې یو کوډ بار بار ولیکو یا تکراري ولیکو، یعنې موږ یو سوپر کلاس جوړوو او هغه څخه انهریټنس اخلو یا نور کلاسونه سب کلاسونه دا انهریټ کوي، چې دلته د کوډ د بار بار لیکلو یا تکرار مخه نیول کېږي. او بل موږ تاسې د ریل لایف ریلیشنشپونه ډېر ښه بیا په پروګرامینګ کې امپلیمنټ کولی شو، چې دا د انهریټنس بله ګټه شوه. او درېیمه خبره دغه ده چې کولی شو موږ تاسې د خپل کوډ ته نوي فانکشنلیټیز ور اضافه کړو، چې دا هم د انهریټنس په واسطه موږ کولی شو. که چیرې موږ یو سوپر کلاس ولرو او په هغه کې موږ تاسې کوډ امپلیمنټ کړی یا یو څه فیچرز غواړو دغه سوپر کلاس ته اضافه کړو، نو موږ کولی شو یو سب کلاس د جوړ کړو چې دغه ته موږ کولی شو چې یعنې د پخواني کوډ ته نوي فیچرز اضافه کړو یا نوي خصوصیات اضافه کړو. نو دا د انهریټنس بله ګټه شوه. کوم وخت چې موږ تاسې یو کلاس جوړ کړو او له هغه څخه نور کلاسونه انهریټ وکړي یا د ده خصوصیات اکسپټ کړي، نو دغه فرنټ کلاس ته یا موږ تاسې فرنټ کلاس ورته وایي یا سوپر کلاس ته وایي. فرنټ کلاس از د کلاس being inherited from also called base class، یعنې هغه کلاس چې له هغه څه انهریټ اخیستل شوی وي هغه ته فرنټ کلاس هم ویل کېږي، بیس کلاس هم ویل کېږي او خپله سوپر کلاس هم ورته وایي. child class is the class that inherit from another class also called derived class. بل child class چې له بل کلاس څخه یا د فرنټ یا د بیس یا د سوپر کلاس څخه دوی انهریټ کړی وي، یعنې د هغه خصوصیات یې ځان ته جلب کړي وي، نو دغه کلاس ته child class هم وایي، سب کلاس هم وایي او derived class هم وایي. مثال موږ به راسو دلته که زه یو کلاس A په نامه یو کلاس واخلم، دا زما لپاره یو کلاس و او دغه کلاس یوازې یو وریبل لري چې موږ تاسې نیم دا کلاس صرف دا یو وریبلز لري. بیا غواړم چې یو بل کلاس B په نامه زه یو بل کلاس جوړ کړم. کله چې موږ تاسې په پایتان کې انهریټنس امپلیمنټ کوو نو د هغه ساینټکس داسې دی چې موږ تاسې کله یو کلاس جوړ کړو له هغه وروسته دغه کلاس په پرنتیسیس ورکوو او د دغه پرنتیسیس په منځ کې کم کلاس چې موږ غواړو له هغه څه انهریټنس واخلو، د هغه کلاس نیم لیکو چې دلته زما سوپر کلاس A ده، نو دغه B کلاس چې دی A کلاس انهریټ کوي. په جاوا کې موږ تاسې د ایکسټنډس کیورډ استفاده کوو چې دغه په واسطه کولی شو، خو پایتان کې موږ تاسې یوازې په پرنتیسیس کې د دې کلاس نوم لیکو. یعنې کلاس B چې دی هغه د کلاس A څخه انهریټنس واخیستی یا انهریټ کړه، نو له هغه وروسته موږ تاسې کولی شو چې د کم وخت د کلاس B ابجکټ موږ تاسې جوړ کړو، نو هغه ابجکټ په واسطه موږ کولی شو چې د فرنټ کلاس و وریبلونو، ډیټا ټایپونو یا میتډونو ته لاسرسی پیدا کړو. اوس زه غواړم د دغه کلاس ابجکټ جوړ کړم، د B کلاس څخه زه OBجي یو ابجکټ جوړوم B. نو لومړی به راسو دغه OBجي خپله به ابجکټ پرینټ کړو. کله چې موږ تاسې ابجکټ پرینټ کوو نو دی هغه د میموري لوکیشن ادرس موږ ته پرینټ کوي. که وګورو دغه د میموري لوکیشن ادرس
ورته پرینټ شو چې main dot b object art په دغه ادرس کې یعنې دغه د b class object وجود لري. اوس غواړو له هغه وروسته موږ تاسې غواړو د object په واسطه زه غواړم دغه د parent class name ته access پیدا کړم ځکه b class چې دی دغه a class یې inherit کړی دی. نو obj dot name او بیا هم print obj dot age چې دی دا خپله د child class یو variable دی او name چې دی هغه د هم د parent class variable دی. که چیرې زه دا رن کړم لومړی دانش print شو او دوم age print شو چې دغه د inheritance implementation موږ تاسې کولی شو په داسې طریقه په پایتان کې وکړو. نو ګټې چې شوې مخکې مې هم درته وویله چې ریل ورلډ ریلیشنشپونه چې دی هغه موږ تاسې په پروګرامینګ کې ډېره په ښه سویه سره پرنټ کولی شو. موږ ستاسې کوډ د دوباره استعمال وړ ګرځوي یعنې موږ تاسې نه غواړو چې سیم کوډ بیا بیا ولیکو یعنې موږ غواړو چې دغه کوډ ته نور فیچر اضافه کړو یا نور خصوصیات اضافه کړو دغه یوه کلاس ته. نو موږ تاسې انهریټنس موږ ته دغه کیپیبلیټي راکوي یا قابلیت راکوي چې موږ تاسې دغه مخکینی کلاس ته نور فیچرز هم اضافه کړو او له هغه وروسته موږ تاسې داسې هم کولی شو چې موږ تاسې ته که چیرې یو کلاس بل کلاس انهریټ کړي او هغه کلاس بل کلاس انهریټ کړي نو په اتومات ډول سره دی دغه خپل بیس کلاس ته لاسرسی درلودلی شي. یعنې ریل لایف په مثال کې موږ تاسې ووایو د نیکه او د لمسي ترمنځ چې اړیکه وګورو نو دا هم د انهریټنس یوه موضوع ده. په دوم مثال کې موږ تاسې ګورو که چیرې زه راسمه دلته زه کلاس A لرم. کلاس A یو کنسټرکټر لري یا init میتھډ لري چې هغه خپله یو ټیکسټ زموږ څخه غواړي او دوی خپله بیا موږ ته پرینټ کوي. کلاس B چې دی له A څخه انهریټنس اخیستی یا A کلاس انهریټ کړی دی یعنې د A کلاس ټول خصوصیاتو ته دی لاسرسی لري. دا خپل په ځان کې دوه بل کنسټرکټر لري یعنې دا د چایلډ کلاس کنسټرکټر دی چې دا هم خپله یو ټیکسټ میتھډ غواړي. که وګورو پرینټ ټیکسټ که چیرې زه لومړی دغه رن کړم نو د چایلډ کلاس دغه به رن شي کنسټرکټر هیلو چایلډ کنسټرکټر. نو که غواړو موږ تاسې د پرنټ کلاس کنسټرکټر ته لاسرسی پیدا کړو موږ تاسې د سوپر په واسطه کولی شو چې د پرنټ کلاس ته لاسرسی پیدا کړو. دلته ځکه موږ د بي کلاس ابجکټ جوړ کړی که چیرې موږ تاسې ابجکټ جوړ کړو کنسټرکټر اتومات کالیږي نو زه به دلته د پرنټ کلاس غواړم د پرنټ کلاس و دغه ته ابجکټ نو د سوپر څخه استفاده کړو سوپر init بیا هم دلته ټیکسټ ځکه دی زموږ څخه یو والیو غواړي چې د ټیکسټ ته نو که چیرې زه دا رن کړم نو هر په پایتان کې هر میتھډ یا فنکشن چې د کلاس هغه د سیلف کیورډ بای ډیفالټ غواړي چې دی باید د سیلف کیورډ ولري او دا کنسټرکټر ته موږ یو ټیکسټ استوو نو چې هغه ټیکسټ که موږ وګورو له دغه ځایه له دغه فنکشن څخه استول کیږي یا د چایلډ کلاس کنسټرکټر څخه که وګورو هیلو پرنټ کنسټرکټر اینډ هیلو چایلډ کنسټرکټر. کله چې زموږ تاسې انټرپریټر یا کمپایلر راشي دغه کلاس رن کړي نو دی لومړی دغه د سوپر میتھډ په واسطه کولی شي چې دا بیلټین میتھډ دی په پایتان کې. په دغه میتھډ په واسطه موږ کولی شو چې دغه کلاس ته یا دغه A کلاس یا پرنټ کلاس کنسټرکټر ته لاسرسی ولرو چې دا و په پایتان کې د انهریټنس موضوع. نو په راتلونکي کې به موږ تاسې د پایتان په د انهریټنس په ټایپ باندې یو څه ریویو وکړو چې موږ څو ډوله انهریټنس لرو او څنګه کولی شو چې هغه انهریټنس امپلیمنټ